نو برتانیه ودلته د برټش انډین امپایر اوس د تاسو ته د سیاسي ګوندونو پته ولګېده دې لاس ته زما وګورئ دلته پښتونخوا ده دلته پنجاب دی دلته هندوستان دی او دلته بنګال دی په دې څلورو واړو پنځو واړو سیمو باندې د ازادۍ تحریکونه شروع شول چې موږ انګریز نور نه غواړو صحیح ده پښتونخوا کې بنګال کې هندوستان کې هر ځای کې سیاسي تحریکونه پیدا شول چې موږ انګریز لاندې غلامي نه غواړو منځ کې د پنجاب خلکو وی چې نه موږ انګریز غواړو نو هغې ځان ته سیاسي ګوند وټاکلو دغه سیاسي ګوند نوم د یونینسټ پارټي صحیح ده سکندر حیات پکې سرچوټ ورام د مشرانو سرچوټ ورام سکندر حیات تیوانه سرچوټ ورام او یو بل نوم غرانې شو خدای مشرانو دي د سیاسي ګوند جوړ کړی اوس برتانیې څه وکړه برتانیې ته چې پته ولګېده چې ټول سیاسي تحریکونه زما خلاف دي او یو سیاسي ګوند چې هغه زما په حق کې لګیا دی هغه د یونینسټ پارټي پنجاب دا برتانیې ته ښکاره شول کنه چې پښتانه مې نه غواړي بنګالیان مې نه غواړي هندوستاني دنني خلک مې نه غواړي په ټول برټش انډین امپایر کې چې څوک مې غواړي هغه د پاکستاني پنجاب دی نو برتانیې داسې وکړله چې هغې د پنجاب نه زیات خلک چې دي هغه سیویل اډمنسټریشن ته رادن نه کړل سیویل اډمنسټریشن څه ته وایي ایجوکیشن ته رادن نه کړل تعلیم ته سرکاري نوکرو ته غټو سیټونو ته ځمکې ورکړې د هغې وخت نه د پنجاب خلک چې دي هغه د نورو خلکو په مقابله کې په تعلیم کې په ایجوکیشن کې ورسره په اسټابلیشمنټ کې په بیوروکراسي کې کوم چې بیوروکراسي ده په هغې کې مخکې شول ځکه چې دا د انګریز سپورټرانو دوی انګریز غوښتو دلته نو انګریز دې ته زیات مراعات ورکړل چې ته سرکاري نوکر هم شه ته پولیس کې افسر هم شه ته پلان کې هم شه ته ډینګرې شه د هغې وخت نه د پنجاب بیوروکراسي چې ده د انګریز په لاسو باندې مضبوطه شوه نو هغې اثرات بیا پاکستان کې چې کله جوړ شو د هغې اثرات دا د موږ ته راکوز شول تر اوسه پورې چې خلک وایي چې دا د پنجابستان دی یا د پنجاب ملک دی دا هغه یونینسټ پارټي وه دا شروع کېږي د کوم ځای نه دا هغه یونینسټ پارټي وه کوم چې د انګریز مرسته یې کوله د انګریز حکومت یې ختمول نه غوښتله هغې موږ نه غواړو نو انګریز هغې ته مراعات ورکړل او په خپل لاسونو باندې یې بیوروکراسي ته ډیپلوماسي ته ایجوکیشن ته تعلیم ته پوهې ته خلک یې رامخکې کړل او دا نور چې کوم خلک دي کوم چا چې سیاسي ازادي غوښته ازادۍ تحریکونه شروع کړل د باچا خان بابا خدای خدمتګار تحریک د بنګالیانو مسلم لیگ تحریک د کانګرس تحریک په دې خلکو باندې انګریز ظلمونه شروع نو جلیانواله باغ کې جنرال ډایر چې دی جلیانواله باغ کې خلکو باندې ډزې وکړې خلک یې وویشتل د پښتنو باچا خان چې کله رساله جوړه کړه پښتون رساله وه هغه انګریزانو بنده کړه باچا خان یې جیل ته کو د خدای خدمتګارانو خلک یې اوچت کړله د بنګال کې دونه ظلمونه وکړل چې بنګال کې غټ قاتونه رالل په انګریزي کې ورته فیمن وایي فیمن قاتونه رالل ته دونه هر څه رالل د هغې د وجې دا نور چې کوم ولسونه په برټش انډیا کې برطانوي انډیا کې هغه کمزوري پاتې شول ذهني لحاظ سره هغه کمزوري پاتې شول عقلي لحاظ سره هغه کمزوري پاتې شول بیوروکراسي لحاظ سره ډیپلوماسي لحاظ سره د پنجاب والا خلک چې دي دا انګریز د خپلې غېږې لاندې واغوستل او غټ مراعات یې ورکړل نو دا تاسو ګوګل کې بیا سرچ هم کوئ ځکه چې پاکستان کې کتابونو کې دا ځوانانو ته نه ښیي ځوانانو ته صرف وایي چې بس پاکستان جوړ شو ټول خلکو په مینه جوړ شو بس کړه کړو نه داسې نه ده تاریخ ډېر بدل دی پاکستاني پنجاب کله هم د انګریز نه ازادي غوښتلې نه د هغه انګریز پاتې دي کې اوس